دا څلور خبرې همیشه له ځان سره پټې وساتئ او هیڅ چاته هم مه کوئ. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د ځینو خلکو یوه ستونزه دا ده چې هره خبره نورو ته کوي او هیڅ فکر پرې نه کوي چې دا خبره به زما په زیان وي او که په ګټه. زما په خیال دا یوه ناروغي ده چې په ډیرو انسانانو کې شته، خو په دې نه پوهیږي چې دا کار به ماته څومره تاوان ورسوي. هیله ده چې د نورو خبرو سربیره دا څلور خبرې همیشه له ځان سره پټې وساتئ. دوستانو له دغه څلور خبرو شریکولو نه مخکې باید ووایم که تاسو زموږ چینل کې نوي یاستئ او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ همدا اوس زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ. اول، د راز خبره. راز هغه پټې او ناشنا خبرې دي چې له ډیرو خلکو سره نه شریکیږي، یوازې له هغه خلکو سره شریکیږي چې ډیر اعتمادي او پوره اعتبار پرې لري. خو ځینې رازونه پرته له اعتباره د بل انسان لاس ته ورغلي وي، نو داسې وګړو ته پکار ده چې دا رازونه هیڅکله هم افشا نه کړي او همیشه له ځان سره پټ وساتي. دویم، د نورو عیبونه. هر انسان عیبونه لري. هیڅ انسان به په اوسنیو وختونو کې له عیبونو څخه پاک نه وي، چې په دې کې ځینې عیبونه طبیعي او ځینې غیر طبیعي دي چې انسان یې په شتون ځان له نورو کمتر احساسوي. نو پکار ده چې د دا ډول وګړو ستونزې په نظر کې ونیسو او عیبونه یې له ځان سره وساتو. دریم، خپله سرمایه. سرمایه د هر انسان سره د هغه د کار او ژوند د شرایطو په اندازه موجوده وي، له ځینو سره کمه او له ځینو سره بیا ډیره زیاته وي. چې د سرمایې په پټ ساتلو کې راز دا دی چې د سرمایې دښمنان زیات دي او د ډیرو به دا سرمایه په تا نه پیرزو کیږي. نو که نور خلک ستا له سرمایې خبر شي او وس یې در باندې ورسیږي، کیدای شي چې د لاسته راوړلو لپاره یې له بیلابیلو لارو څخه استفاده وکړي، حتی د مرګ ګواښ پکې هم موجود دی. نو پکار ده چې د سرمایې راز پټ وساتل شي. څلورم، هغه مرسته چې له نورو سره دې کړې وي. دلته موخه دا ده چې انسان یو ټولنیز مخلوق دی، ضرور به نورو ته اړتیا لري او یو له بل سره به مرسته کول یو اصل ګرځېدلی وي. نو که په ژوند کې مو له چا سره مرسته وکړه، هیڅکله یې هم چاته مه وایئ او مه یې خپله هغه شخص ته یادوئ له کوم شخص سره مو چې مرسته کړې وي، ځکه که نورو ته یې ووایئ داسې فکر به وکړي چې که دا کس له ما سره هم مرسته وکړي بل ځای کې به یې یادونه کوي. په همدې اساس هیڅکله به هم له تا څخه څوک مرسته ونه غواړي او کیدای شي چې ټولنیزې اړیکې هم در سره پرېږدي. نو دوستانو دا هغه معلومات چې تاسو ته مو راغونډ کړي وو، په دې هیله چې دا ویډیو بس تاسو خوښه شوې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. ډیره مننه.